د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون د هیواد سویل ختیځ کې د وړوکي جزیرې دوره کړې او فوزي تنصیباتو څارنې کړې. دا جزیره له جنوبي کوریا نه 12 کیلومتره لرې ده. د فرانس ولسمشر انتخاباتو دویم پړاو لپاره کمپاین سرته رسیدلی دی. د نظر پوښتنو تر مخه منځلارې کاندید ایمانوئل ماکرون په خپل سیالي ماري لیپین بری ترلاسه دی. د فرانس ولسمشر انتخاباتو لپاره د اتوار په ورځ رایه اچول کیږي. د ایټلی ساحلي ساتونکو شاوخوا 500 کډوال ژغورلي چې په غیر محفوظه کشتیو کې هغه هیواد ته په غیر قانوني توګه ننوتل. د کیلیفورنیا کیټي هاک کمپنۍ د یو نوي الوتونکي برقي ګاډي ازمایښت کړې، خو دا ګاډي په ځانګړې توګه د اوبو بالا الوتلی شي. دا برقي ګاډي به د روان کال تر اخره مارکیټ ته راوځي.